له انګریزي ښکېلاکه د افغانستان د خپلواکۍ د 115مې کلیزې لمانځنې. دا ټول افغان کډوال دلته په پاریس کې پر دې نمانځنو د هیوادنۍ مینې یاد تازه کوي. له افغانستانه زرګونه کیلومتره لرې د کلتوري او فرهنګي ورځو لمانځن د ډیرو لپاره د یو ارزښت بڼه لري. اول دا چې افغانانو خپل هویت او خپل ملي ارزښتونه هر ځای ساتلي دي او د خپل وطن او د خپلې خپلواکۍ مینه یې په زړونو کې له ځانونو سره راوړې ده. دا ملت خپل ارزښتونه ساتي، پالي یې، نه یې هېروي او دا چې په راتلونکي کې به هم د همدغه ملي جاذبې او د همدغه ملي ارزښت پر بنسټ دا ملت یو ځل بیا خپل هېواد ته ستنېږي، خپل هېواد به جوړوي او خپل ملي ارمانونه به پالي. دوی وایي استقلال ځکه مهم دی چې د ملکه ثریا په مشرۍ د ښځو نهضت د استقلال سره یو ځای رامنځته شوی او د هېواد د پرمختګ بنسټونه ورسره ایښودل شوي. په فرانسه میش سوډاني الاصله اسماعیل ابوبکر چې له افغانستان او پښتو ژبې سرسخت مینوال دی تر افغانانو لا ډېر دې ورځې ته خوښ دی. کوشش کوه د اروپا د بعض هلکانو لکه ژوند دی د ژوند داسې انسان دغسې کنه بس بعض مور پلار دلته یعنې اروپا د هغه سره نه لکه کلتور باندې یا حفاظت کوه د کلتور د امانت دی یعنې دې باید ساتنه وشي. ډېره مننه. په پاریس کې د افغانانو د یووالي او کلتوري ټولنې چې د دې راټولېدنې تابع یې کړې وایي له دې کاره یې موخه نوي نسل ته د تاریخ سمښودل او درس ورکول دي. وایي کېږي لکه څنګه چې نن موږ خپله خپلواکي لمانځو، موږ باید د افغانانو د نن ورځې پر حاکمیت او له ستونزو سره مخ ژوند هم بحث وکړو. د پروګرام په دویمه برخه کې ازاده مشاعره ترسره شوه چې د فرانسې سربیره پکې د یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو څخه هم ګڼ شمېر راغلو شاعرانو خپل حماسي او د ازادۍ اړوند شعرونه وویل. د پروګرام په وروستۍ برخه کې د ځوان سندرغاړي اسماعیل ابراهیمي له لورې یو شمېر حماسي او ملي ترانې وویل شوې چې د ګډونوالو لخوا په تودو ولولو او اتړونو بدرګه شوې. سره له دې چې افغانستان کې سږ کال په ولسي کچه دا لمانځنې پیکه وې، بهر نړۍ کې افغانانو په پراخه کچه د دې تاریخي ورځې یاده وکړه. Ahmad Shah Baba